بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه د کلیوالو د دې خلکو ډېر شکریا ادا کوم. دو بیان موقع باندې چې کوم دی زنګ مدد وکړو زوی راو باسلامه. قصه داسې و چې زه را روان وم، دلته یو رکشې والا و، د رکشې نه ماشوم هغه راکوز شو. ماشوم را ټوپ کو دې طرف ته رامنډی وواهله، نو ما ماشوم د بچ کولو کوشش وکړو، ماشوم هم لګې و، خو د هغې سره چې کوم دی ګاډی پته نشي چې ګټې والې څه والې و، نو د هغې نه زما سټیرینګ چې کوم دی هغه کوږ شو او سیده زه بیا نهر ته لاړم. څنګه نهر ته غزار شوم نو مطلب پوره ډوب شوی نه وم، کسانو هغوی راپسې راټوپ کو او په عین موقع باندې چې کوم دی نو هغوی زه ریسکیو کړم. زه د هغو ډېره شکریا ادا کوم. رضاکاره تنظیم تنګي نه څه مطمئنه وئ ریسکو؟ بالکل ډېر په ټایم را رسېدلي د دې کلي د خلکو نه، د هر سړی زه مطمئنه یم او هغو خپل ډېر محنت کړی دی، خپل کوشش یې کړی دی، بھائی زما ډېر مدد کړی دی. تاسو ته نقصان خو نه رسېږي؟ نه جی نه، الحمدلله الله پاک شکر، زه بالکل بچ یم. ډېره زیاته مننه جی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو د سم مزدوران د ډیم والا انجینیر راتله په روډ باندې او هغه ته داسې حادثه پیښ شوه چې ماشوم له مخې ته راغلی، هغه بریک والی دی او هغې په وجه چې کوم دی نو هغه ګاډي نیر ته تللی دی، نو څه جاني نقصان پکې نه دی شوی او ریسکیو والا چې کوم دی په ټایم باندې رسېدلي دي او ګاډي اوبو کې د هغه راوباسي. اوس ماشومان څوک وغیره څوک خو ګیر نه هېڅوک هم نشته، بس په هر وخت دغه شوی امدادي کار شوی دی، نو څه جاني نقصان پکې نه شوی. اوس صرف چې کوم دی ګاډي ته انتظار دی، ګاډي روباسي ریسک لګیا دی خپل کار کوي، خپل ریسک والا غلی په ټایم باندې خپل کار کوي. ډېره زیاته مننه. زه خو په عین موقع باندې نه وم، خو ماته بر وخت چې دی نو بلیک چې کوم زمونږ د تنګي او ډېر زبردست سوشل ورکر دی او ممبر هم دی، هغې راته اطلاع وکړه، موږ تنګي کې وو او بر وخت هغې ته راورسېدو. نو زه ستاسو د اشنغر ټي وي د جندي له خوا دا خبر ورکوم او د ټولو زیاتو ستا اول شکریا ادا کوم او دلته چې کوم موجوده خلک وو هغې ډېر کویک ایکشن کړی د هغې شکریا ادا کوو. زموږ د ریسکو ول نه څونه مطمئن؟ ډېر زیات 100% د هغې نه مطمئن یو. د تنګي تاڼې اس ایچ او مسعود خان ډېره شکریا ادا کوو، هغه کویک ایکشن وکړ او بر وخت راغلی دی او د علاقې د خلکو عموما ډېره زیاته مننه کوو چې هغې په ګڼ تعداد باندې راغلل او زموږ ډاکټر ته الله ژوند ورکړو. قصه څه ته باندې ده؟ اوس صرف او صرف رسۍ نشته دی چې رسۍ راشي انشاءالله هغې پسې بلیک دغه کسان لیږلي دي، د بلیک خپل ټیم دی د تنګي، د هغې زیاته شکریا ادا کوو ستاسو له ټي وي لخوا چې هغې مطلب یې راغلی. تھینک یو ویری مچ. ډېره دا څه حادثه شوې وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا جی دا ملګری راته دی په دې ډیم کې، دلته ډاکټر دی، دی راته ډیوټي له د سوات دی، دلته ورته چې مخې ته څه حادثه را پیښه شوه، د هغې په وجه باندې ګاډي دې نیر ته پرېوته، نو هغه کس خو د موږ د ملګرو راوویسته، ښه شکر دی بچ دی، خو ګاډي اوسه پورې غیب دی نیر کې، نو ګاډي پسې موږ کوشش کوو ګاډي به مو سره وځي انشاءالله. ډېره زیاته مننه. لکه څوک پکې نشته دی، اوس صرف د ګاډي انتظار دی، ښه په قلاره باندې خپل کار وکړي. ډاکټر صاحب هم راوویسته، هغه بچ دی انشاءالله، نور ګاډي به مو سره وځي انشاءالله. ډېره سمه ده، ډېره زیاته مننه.